د لوړو زده کړو وزارت په تاریخ کې په لومړي ځل د یاد وزارت په اړه معلوماتي کتاب او 3 خبري فصلنامې له چاپ څخه راووتې. د لوړو زده کړو وزارت په اړه په دغه معلوماتي کتاب کې د لوړو زده کړو وزارت تشکیل، اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو، پوهنځیو او څانګو، تدریسي روغتونونو، د هر تحصیلي بنسټ د علمي رتبې او تحصیلي درجې پر اساس د استادانو شمیر، د وزارت مرکزي او دویمي واحدونو د اداري کارکوونکو شمیر، د تحصیلي بنسټونو د تضمیني کیفیت پړاوونو، د وزارت د مرکزي ادارو د اړیکو شمیرو او ادرسونو، او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت اړوند هرې برخې په اړه کې معلومات وړاندې شوي دي. همدارنګه په خبري فصلنامو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر، علمي، مالي او اداري او محصلانو چارو مهم صاحبانو د بیلابیلو ناستو، غونډو او کنفرانسونو کې د ګډون او ویناو خبرونه، د مرکزي ریاستونو له تحصیلي بنسټونو څخه د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو د لیدنو، کنفرانسونو او تحصیلي بنسټونو د مهمو موضوعاتو فعالیتونو خبرونه ځای په ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو ریاست د یاد وزارت د ورځنیو موضوعاتو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه په ټولنیزو شبکو کې د پراخو نشراتو ترڅنګ په چاپي او کتابي بڼه هم د ټولنې خلکو سره معلومات شریکوي او په پلان کې لري چې په چاپي برخه کې خپل کارونه زیات او چټک کړي.